د ازا نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په ختیځ کې د خالد بن ولید قلی اردو وایي چې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ځانګړي امر یې په ختیځ کې د پاکستان سره په فرضي سرحدي کرښه 100 نوې پوستې جوړې کړې دي. دغه 100 نوې پوستې په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې جوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښته رامنځته شوې وه چې له امله یې 2 افغان پوله ساتونکي ځواکونه شهیدان شوي وو او د تورخم لار هم د 13 ورځو لپاره تړلې پاتې وه. داسې ویل کېږي چې دغه پوستې په هغه ځایونو کې جوړې شوي دي چې د جمهوریت وخت کې هلته پوستې نه شوې جوړېدلی. همدارنګه له فرضي سرحدي کرښې سره نږدې زیاتره هغه ځایان چې پخوا ورته لاسرسي وړ نه وو هلته سړکونه هم تیر شوي دي چې دغه ساحې د امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې وي.